خاص کر پدی دور کی دما استاد جنگ حالات کو تا هغه وکتل هغه جنگ زما استاد څنګه روان دی په گاډي کې الکان ناستی هغه په شیشه کې بار راوتلی دي خپې ولا بل چانی ولی دي او دا دلته په ګډا باندې ګډ دی بجلیګر بویل رحمت الله تعالی علیه الله دې غریق رحمت کی الله دې د جنتونو سردار کی هغه یو خبره کړې وا د کانی کرخه کړې وا ویلس کال بعد با دا قوم الکان دمان وی جنکی بډمه جوړی وی هغه د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه خبره نن د کانی کرخه جوړه ده وګوره د دې ټیک ټاک په برکت باندې وګوره د دې فیسبوک په برکت باندې د دې یوټیوب په برکت باندې تمام الکانو نه دمان راته جوړ دي تمام پیغلو نه ډمې راته جوړې دي هر یو سړی په ګډا باندې ګډ دی خو هغه چنج دی په هغې کې الکان ګډېږي د ګاډي په شیشه کې ناست دی هغې ته موسیقي لګېدلې ده دا به تر کوم ځای پورې په ګډا باندې ګډ وي ته چې واده کې د پیغمبر دا طریقه وه او بیا په دې جنج کې چې مخکې ګاډي کې ښځې روانې دي دا نوجوانان د هغې ګاډي پسې روان دي څوک ته موټرسایکل داسې مخکې کوي څوک ته موټرسایکل داسې مخکې کوي حیا ختمه شوه غیرت ختم شو پښتو ختمه شوه هر یو سړی وی چې زه په ګډا کې په اول نمبر راشم زما ګډا داسې وي چې هغه نو میا ګډا وي چې زما په شان باندې ګډا بل سړی ونه کي او زما سټار به هغه سړی وي زما هیرو به هغه سړی وي چې هغه ګډا زبردسته کولی شي دا د پیغمبر طریقې چېرته لاړې د پیغمبر سوچ چېرته لاړو د پیغمبر طریقه چېرته لاړه چې ته نن په جنج کې په دې ګډا ګډې چې دنیا در نه شرمېږي پښتو در نه شرمېږي عقل در نه شرمېږي حیا در نه شرمېږي هر زما او تا تباه او برباد کړ او د هندوانو په طریقو باندې رواني دا مو واده دی چې په دې کې په زرهاو طریقې د پیغمبر ماتېږي په دې کې زرهاو طریقې د پیغمبر زما او ستا د خپو لاندې پیمالي ګډاګانې پکې کېږي موسیقۍ پکې کېږي هر قسمه پلیتي چې د زما او ستا په واده کې کېږي لکه آخر د دې پیغمبر طریقې چېرته لاړې او موږ به کله د دې پیغمبر طریقې عملي کوو زه تپوس د الکانو نه کوم او نوجوانانو ورونو ولې ګډه سئ تاسو پردی واده دی ته پکې ولې هسې بېسه ګډې ته پکې ولې ځان راخطا کې اوچتې تا باندې سخته څه ده تا باندې زور چا راوړې خدای ته وګوره لږ حیا وکړه لږ د خپل آخرت سوچ وکړه لږ د خپل قبر سوچ وکړه لږ د خپل پلار شملې ته وګوره لږ د خپل پلار غیرت ته وګوره لږ د خپل نیکه غیرت ته وګوره د پلار نیکه شمله پردي واده کې په خاورو مه راکشکاږه د پلار نیکه حیا پردي واده کې په ځمکه مه راکشکاږه عزت ځان کې پیدا کا وقار ځان کې پیدا کا چې لاړې درون کېنه د سړو په شان ته کېنه او د سړو په شان خبرې کوه چې پلار دې درونیا چی نیکه دې درونیا چی خاندان دې درونیا چی قوم او نسب دې درونیا چی دا خپل قوم په ګډاګانو مه سپکوه دا خپل پلار په ګډاګانو مه سپکوه د خپل نیکه شمله په ګډاګانو مه سپکوه ځان کې وقار پیدا کا ځان کې پښتو پیدا کا ځان کې حیا او عزت پیدا کا چې خلک د عزت په وقار او په پښتو باندې وکړي د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.